دی حدیث باندې امام بخاری دا باب تړل لري باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا دا ډیره ښه مسله دا زده کوي د څه ځکه سره رایسار شي چې الته د وبو د رقم نه لګي او الته د خاورې د رقم نه د څه یو ځکه سره رابن چې تیر چاپېره ټولي شیشې دي یا تانبي دي یا وسپنې دي یا د سړی لاس خو په دوړه تړلې شوې دي نو داغه مسله ده چې د مليانو او فقهاو په ډیر تعمقات کړي څوک منځ باندې کوي څوک اوبه کې بیا برسه دغه قضا راوړي څوک تشبوه بالمصلين بکې د مانځ پیخي به کې تشبوه بالمصلين دا ټول خبرې پریدو امام احمد بن حنبل رحمه الله ویل يصلي ولا يقضي من بکې قضا بنه راوړي په دغه حال کې به منځ کې کتب جنابت کې او شاده رخپي ولاس تړلې نه دی وسته د خاوره استعمال کې او نه ته خاوره ملاويږي او نه د وبو پروګرام ال تشته څه چل بکې نو منځ به وکي خپل او دا منځ الله قبل یو دغه دلایل دي یو دلیل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ده بل دلیل د دې مسلې فتقوا الله ما استطعتم ده او بل دلیل دا صریح حدیث ده چې د خاورې امام بخاری استدلال کوي چې خاوره خو واخو د خاورې مسله نه وراغلي نو دا د څه مسله شو اذا لم يجد ماء ولا ترابا جن خاوره یو نو بي خاور هلته موجوده خدا مثلا نو راغلی چې تیمم په خاور باندې کیږي دا نو راغلی نو صحابه کرام استمنځ وک او نبی اسلام صحابه ته ونول چې دا منځ مکه وای زې مخکې جرده وب پیدا کړو دا متونول او یاد شي طلب منه کو جلګه تاسو چا سره وبش تخپل وبره پیدا کې ګور وبونه بغیر من نکیږي د څه وتونول صحابه ته راځي منځ کو منځ وک ورست الله رب العالمین د تیمم آیتونه نازل کړل نو دی حدیث کې دا فائدہ ده د امام بخاری په صحیح بخاری کې راوړل دي امام مسلم په صحیح مسلم کې راوړل دي او امام نسائی په سنن نسائی کې راوړل دي متفقون علی حدیث ده دینه دا خبره معلومیږي چې کوم ځکه وبو خوره دوړ نو ام سړی به منس کوي د منس قضا کېدل بګې نشته منس بکې او دغه منز الله قبلې دا برابر منز د الله رب العالمین قبلې د دې قضا مرسته نشته او تشبوه بالمسلین دم ضرورت نشته نو دا د تیمم شان نزول چې دا صحیح بخاری کې راغله د تیمم په دې طریقه باندې نازل شي دغه فائدہ په دې کې دا د تیمم زمنګ د امت خصوصیت ده صحیح حدیث کې دا راغله جابر وی رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اعطیت خمسا مال پنځه شیونه د سره راکړې شوې دي لم يعطهن احد قبلي زمانه مخکې چاته هم داسونه نه دی ورکړې شوې دا مال دا پنځه سيزونه الله را کړ دي دا چاته نه ملاو شوی یو نصرت برعب الله رب العالمین زمان مدد کړ دې په رعب باندې مسیره شهر د یو میاش په مزل چې دشمن زمانه لري نو زمانه یریږي دا الله زمان مدد کړی دی او بل الله رب العالمین زما د پر ټول ازمکه دا مسجد ګرځولې د زید سجدي او دا ټول ازمکه د مار پر طهور ګرځول لا اوبه چې بزمکه کې په کوم ځای کې سړی تیمم وینو تیمم وهلش بعد الله رسول فرمای فايما رجل من امتي ادركته الصلاه کوم یو سړی چې منځ را لاندې کې یا منځ دلر را لاندې کې فل يصلي دا سړی د منځو کې هر ځای کې چې منځ په د باندې راغې دا د منځو کې کاغذ کې وبوي او دس بوي کې وګوبنوي تیمم بو کې تیمم به استعمال کې او تیمم وب دوړ نه وي او د څه ځای کې سړی پاتې کېدو چې د شیشو کمره وا یا په جاز کې سړی د مازه ټیم راغ وکړ سفر د بجاز کې د ګینټو سفر د لس پنځل شل ګنټه سفر دی یا په دې ځای کې چا ګیر کړ چې په دې کمره کې ګیر کې چلته سیمټ وغیرہ دا دیوالونه نشته ټول دا لرګي کمره دا یا د وسپنې کمره دا یا د ټیم کمره دا یا پلاستیک دی الترا ایثار یا الله سخپې د لوتړل دا حالات راځي په دې جیلونو کې کوم مجاهدین چې باګرام کې یا نورو جیلونو کې کوم مجاهدین پاتې شوی دا او قصه تاسو اوریدلې دا قسم واقعات راځي موږ چې دا راوتونه کله لوستل ملګرو دې قصه باندې راځي دا راځي تاسو اوریدل په میډیا باندې چې دې واقعات راځي چې الته نه په وبو باندې سړی تسلطي او نه په خاور باندې نو محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي تیمم بکې دا تیمم مسله چې کوم دا دینه به فایده اخلي